مدینه منوره کې یو ښځه یهودنه د هغې نوم زینب او د یهودو به د دواړو جهانو سردار مبارک سره بغض او حسد ډېر زیات ساته. نو دې زینب یو چیلې روید که او په هغې کې زهر اچولی او هغې د دواړو جهانو سردار مبارک ته هدیه که. نو د پاک پیغمبر مبارک به د څاروي دارونان او د پتونان به د رسول الله مبارک خوښو. نو د هغې چیلې هغه پتون یې راواغشت او د هغې نه رسول الله مبارک غوښه خوړل شروع کړل. صحابه هم د هغې نه غوښه خوړه. د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته وی خوراک ته مه کوئ، ولې د الله رسوله د خوراک نه دی منع کړو؟ وی په دې کې زهر اچولی شوي دي. هغه ښځې پسې سوال جواب وکړه چې کمې ښځې ورته دا چیلې روید کړی او دی هدیه کړی کچه څاروي. هغه ښځې یې راوغوښته ورته یې ویې تا په دې کې زهر اچولی دي؟ هغې ښځې وی او ما پکې هغې ورته وی تا ته چوي چې زهر یې پکې اچولی دي؟ وی دې لاس کې چې مې دا کمه غوښه ده او دا پتون دی دی راتالی وي چې ما مه خوره په ما کې زهر دی. هغه ښځه داده شوه وی او ما پکې زهر اچولی دي. وی په دې کې چې تا زهر اچول نو په دې باندې څه باعث کړي؟ ولې دی په دې کې ما ته زهر اچولی و؟ یره وی ما وی چې زهر پکې اچومه که ته رښتونی پیغمبر یې د الله نو بیا به دا زهر تا ته نقصان نه رسی، او که د الله رښتونی پیغمبر نه نو زه بس بیا به درنه مونږ راحت ومونو دمه به شو درنه خلاص به شو درنه. نو په دې وجه مې پکې درته زهر واچول. اوس ګوره زهر یې پکې واچول. د دواړو جهانو د سردار مبارک باندې خپل کوشش وکړه رسول الله مبارک موږ شهید کو، بس هغې هغه خپل وس کړی دی. بعضې صحابه وی د الله رسوله موږ ته حکم وکړه چې دا سر ته په دې توره باندې خو وغورځو. ولې دی چې سکول هغه خو هغې وکړل، دا خو ستا معجزه وه چې پتون د رب العالمین ګویا که په خولې کې د نوړی ور اچولې وه، هغې نوړی درتالی وي چې ما تېرومه ما په ما کې زهر دی. دا خو الله ته خبر کړی دی، خو خپل وس کړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک سوی وی زه د هیڅ چا نه خپل ذاتي انتقام نه علم. هغه ښځه د دواړو جهانو سردار مبارک ماف کړه. هغې چې وکتل چې ما دومره انتهایی جرم کړی دی، نن ملامت یم زه، ما خپل وس کړی دی او بیا هم زه ماف کړی شوم. پته ولګېده چې دا معمولي انسان نه دی، دا اخلاق د پیغمبر نه علاوه د عام انسان نشي کېدی. په هغې وخت باندې هغه زینب ښځه مسلمانه شوه. اوس دا زینب چې مسلمانیږي رونو دا د څه د وجې نه؟ دا د دواړو جهانو د سردار مبارک هغه خشته اخلاق دي. د رسول الله مبارک د اخلاقو د وجې نه دا متاثره شوه او الله ولې د ایمان په شان نعمت ورکړ. بیا د هغې زهرو د وجې نه یو صحابي حضرت بشیر رضی الله عنه د هغې نه بیا شهید شو. نو دا قاعده ده چې بیا به قصاص اخلي. نو هغه ښځه د دواړو جهانو د سردار مبارک په حکم باندې بیا د هغې نه قصاص واخیست. نو که هغه صحابي نو شهید شوی و رسول الله مبارک خو ماف کړی و که نه؟ نو دومره بد یې د دواړو جهانو سردار مبارک سره وکړل علیه الصلاة والسلام ته خپل انتقام نه دی اخیستی.